په غزني او کاپیسا کې د افغان واکمنۍ تاریخي اقدامات. افغان واکمنۍ په کاپیسا کې د امنیتي کمرو لګولو او په غزني کې د سلطان محمود غزنوي د مقبرې د جوړولو اعلان وکړ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کاپیسا کې د کمرو لګولو خبر لرو، خو پیل پر غزني کوو. په غزني کې د محمود غزنوي مقبرې د انګړ د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي چې په غزني کې د سلطان محمود غزنوي د مقبرې د انګړ د بیا رغونې چارې بشپړې شوې او په رسمي توګه پرانیستل شو. یاد سفارت د چهارشنبې پر ورځ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د یادې تاریخي سیمې د انګړ د بیا رغونې کار د ټیکا بنسټ لخوا ترسره شوی او په رسمي توګه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خبرپاڼې له مخې د پرانستې په مراسمو کې د افغان واکمنۍ د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو معین او د غزني والي هم ګډون درلود. ټیکا د ترکیې د پراختیایي او همکاریو بنسټ دی چې په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې، فني همکاریو او پراختیایي پروژو په پلي کېدو کې ونډه لري. د افغان واکمنۍ د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کاپیسا کې د دوی امنیې قومندانۍ په محمود راقي لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت لسګونه امنیتي کمرې لګولې دي. د دغه وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست پوځي مرستیال ویلي چې دغه کمرې په عصري ټکنالوژي سمبال دي او په 40 ساعته ډول به فعال وي او د جرمونو په مخنیوي کې به مرسته وکړي. په کاپیسا کې د امنیې قومندانۍ مسؤلانو هم د دغو کمرو لګول د جرمونو د کمولو او د خلکو د فزیکي او مالی امنیت خوندي کولو لپاره مهم ګام بللی. افغان واکمنۍ له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څار په موخه د امنیتي کمرو د لګولو چارې پیل کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.